نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خوب ولید. وی ما سره په لاس کې د پۍ یوه پیاله ده. یو مارغه د اسمان نه راتوس شو او د پیو کې ټونګه واله هغه پیالې رانه واړوله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې راوغوښته. وی ابوبکر داسې معلومیږي چې د طایف دا قلعه اوس نه فتح کېږي. د دې خوب دا تعبیر دی. صحابو ته وی داسې کار کوو چې واپس ځو او دا قلعه اوس پرېږدو، دا نه فتح کېږي. دې قلعه ځان پسې تاله کړې ده او غټ غټ دیوالونه دي او چې موږ نږدې کېږو نو په موږ د غشو ویشتل کوي. نو صحابه وی ښه موږ به دا نی فتح کړې ده، الله رسوله موږ به ځو. وی ښه ځای بل دی. سهار له بیا جنګ وشو، صحابه لږ زخمي شو. بیا حضور پاک وی داسې کوو چې ځای چې ځو دا قلعه اوس نه فتح کېږي، دا یو دی پکې پاتې. صحابه غږ ونه کړ. هلته د زخمونه رسېدلي وو. نبي علیه السلام مبارک نسکې شو. بیا دوباره په دې قلعه ټیک وکړ. صحابو یو چل وکړ. صحابو له عجیبه خدای پاک یو طاقت ورکړی و، یو ایماني جذبه ورکړې وه. دوی وی دا چل به وکړو چې دې قلعه ته په څه طریقه وردننه کېدل پکار دي. څنګه وردننه شو؟ نو د څرمنو یو دغه یې جوړ کړ، یو څادر یې جوړ کړ د اوښانو د څارو د څرمنو، ښه مضبوط پیر او د هغې لاندې شو. وی دا څادر به په ځان د پاسه کړو. دم یو جنګي او طریقه ده. اگر نن سبا خلک په ټینک کې ځي یا په بختربند کې ځي، چې زه معقول یم او بلولو، نو دا زمونږ دپاره یو بختربند شو. د دې به دا چل وکړو چې دا دې لاندې به شو، نو موږ به قلعه ته ځان ور ورسوو. دوی به موږ په غشو ولیو، نو موږ به لږ څرمن به لګي. نو چې ورنږدې شو نو موږ به په قلعه کې سوري وباسو، نو وردننه به شو. یو یې دا پروګرام وکړو او یو یې منجنیق یې جوړې کړې. هغه زمانه کې به جنګ کې په دې کار کېده. دا مچوغونه چې پخوا به د خلکو سره وه که نه، او یو شی به یې لاس ته واچو او تاول او یو کان یې به پرې ویشته. دا غټې غټې مچوغنې به دوی جوړولې، دا باډي چغسي چې ماشومان پرې زنګي، په دې نمونه به وي. هغې کې به یې څلور پلي تړلي او هغې کې به یې بره سړی کېنولو، هغه به دا تاوله او کانې بیا پکې تړلي. نو چې کله به دا تیزه شو، دا کانې به اوچت نو پړی به یې پرېښودو، دا کانې بل ته پرېوه. دا د هغې یو توپ و. دا منجنیقونه یې ولګول صحابه و. چې څرمنې سیم تیارې کړلې مضبوطې، دوی د هغې لاندې شو او قلعه ته ورنږدې شو. اوس هغې پرې په غشو هم غوځار کوي، په کاڼو هم کوي. صحابه خو محفوظ دي. نو هغې سپېرو څه چل وکړ، هغوی اوسپنې په اور کې ګرمې کړې. سپارونو اوسپنې هغه یې په هغې څرمنو د پاسه راوغورځولې. څرمن خو بیا اور ته د ټینګې نه، صحابه پکې زخمیان شو. خو هله دا مسله حل شوه چې صحابه په دې دومره تکلیف کې ځنم سورې اویسته په قلعه کې وکړې وردننه شو. قلعه کې چې دننه شو هغې څه چل وکړه، بس چې څنګ دننه شو په قلعه کې، هغې فوراً چغې کړه او کلمې شهادت یې وویل، مسلمانان شو. بس بیا خو د مسلمان مخکې خبره خلاصه ده. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله یو سړی جنگ میدان کې کلمه شهادت وایي، غږ به ورته نه کوي. حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه یو کافر سره په میدان جنگ کې لاس په لاس شو. چې لاس په لاس شو او ده پې کله غوزار کو، هغه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ده وی دا د یارې وی او درز یې ورکړه مړی کړ. حضور پاک ته چا الو وی صاحب دقسې یو جنګي د مخکې کلمه وی او د بیا مړ کړه. اسامه یې راوغوښته، وی قتلته بعد ما قال لا اله الا الله. وی چې کلمې شهادت یې وی نو تا د هغې د پاسه مړ کړه. وی د الله رسوله کان متعوذا، وی دی د یارې ویلی د ځان یې رانه بچ کو. وی هل شققت قلبه، لدې وله سیرې کړی تا ته الله معلوم الله خو خدای خبر دی. حضرت اسامه رضی الله عنه وایي ډېر افسوس مې وکړ، ډېر زیات خفه وم په دې. دارنګې حضرت خالد ابن ولید هم نبي علیه السلام یو ځل په دې مسله کې چیللی دی چې کلمې درته مخامخ وایي غږ به ورته نه کوې. یو صحابي د حضور پاک نه تپوس کوي، بخاري شریف کې حدیث دی، وی د الله رسوله که یو کافر سره زما جنګ راغی او زما لاس یې په توره و
او د لاس یې رانه پرې کړ. زه په یو لاس پاتې شم او بیا زه ورپسې شم او زما د تورې لاندې شو او دی وی چې کلمه شهادت ووایي مړی کم که پرېږدم. وی نه چې کلمې وی پرېږدې وی. وی صاحب زما چې به لاس پرې کړي. وی خیر دی ته به پرېږدې که دې مړ که نو بیا به دنه خدای تپوس کوي بیا به الله رانیسي. بس هغوی کلمه شهادت ووایي مسلمانان شو. علاقه فتح شوه. حوازن چې څومره او ثقیف خاندانونو او کافرانو شکست یې ومنته علاقې فتح شوې وتښتېدل. حضور پاک په جعرانه کې ټول غنیمتونه را جمع کړل. چې غنیمتونه جمع شو نبی علیه السلام ته چې اطلاع راوړه چې صاحب هغه خلک خو د حوازنو ثقیف مسلمانېږي. نبی علیه السلام صحابو ته صبر کوئ مال مه تقسیموئ لږ انتظار وکړئ که دا مسلمانان شو مونږ یې په مال څه کوو واپس پې وله ورکړو. څه د پاسه 12 ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتظار وکړو مال یې تقسیم وکړو. رانلل دوی چې رانلل نو هغوی دا محسوس کړه چې دا خبره پراپیګنډه ده او دا دروغ ده. نو نبی علیه السلام صحابو ته باندې مالونه تقسیم کړل بڼه غنیمتونو او دومره زبردست حضور پاک ډېر سخي و. چاله به 100 خان ورکول چاله 50 چاله 200 چاله بلا ګډې چیلې او خصوصا د مکې مکرمې هغه خلک چې هغه ان قریب نوي مسلمانان شوي وو هغې ته مؤلفة القلوب وایي د هغې د زړه ته مینې را پیدا کولو دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته ډېر زیات مالونه ورکړل. دې کې ټول ګیندې غلامان تقسیم شو. دې کې دا خلک راغلل چې دې څنګه راغلله نبي علیه السلام ته یې ویل چې د الله رسوله مونږ خو ټول قوم مسلمان شو. طایف ټول مسلمان او تاس قبایل ټول مسلمان. حنین کې څومره دي ټول مسلمانان شو. یو کس به مونږ کې کافر پاتې نه دی. مونږ خو مسلمانان شو. اوس مهرباني وکړه مونږ له خپل مال واپس راکړه. نبی علیه السلام مبارک وی دا خو په لویه پریشانۍ کې واچولو. تاسو ته خو ما څه د پاسه 10 شپې انتظار وکړو. ما ته اطلاع رسېدلې وه څه د پاسه 10 ورځې مې درته انتظار وکړه چې تاسو به راشئ دا هر څه به تاسو له درکړم. اوس خو هغه ما صحابو کې تقسیم کړل زما د لاس نه ووتل. اوس خو زه مالک نه یم صحابه کرام مالکات دي نو چې تر څو ما سره خو ما درکول. اوس زما د لاس وتېري په صحابو مې تقسیم کړي دي هغه مالکان دي نو زه درله څنګه درکوم. هغې کې بعضې کسانو ډېرې ناشنا تقریرونه وکړل. وایي د الله رسول تا ته پته لګي چې موږ څوک یو تا سره چې دا کومې وینځې دي دا څوک دي پته درته لګي. وایي نه. وایي دا ستا تروريانې دي خویندې دي د ترور لوڼه دي د ماما لوڼه دي. وایي دا څه وایې زه خو د مکې یم. وایي دا د بیبي حلیمې رضی الله تعالی عنها رشته داران دي. تا د رضایي مور دا د حلیمې خویندې دي دا د ټولې خویندې نه وي خو د قوم خلک یو. دا د بیبي حلیمې خویندې دي د هغې د خور اولاد دی د هغې د خاوند خویندې دي د هغې اولاد دی د هغې خاندان دی د الله رسوله. نبي علیه السلام مبارک چې دا خبرې اورېدې سترګو کې اوښکې راغلی. بلکې یو صحابي وله راغی ویل صاحب په دې قیدیانو کې خو یو جینۍ د شیما یې نوم دی خو وایي چې ستاسو نو پیغمبر خور یم. وایي زما خور دلته څه کوي تاسو یې راولئ چې حضور پاک ته مخامخ کړه. وایي ته څوک یې؟ وایي زه ستا خور. او مسلمان د مسلمان لور خوري نه نه ستا خپله خور یې. زما خور څنګه؟ وایي زه د بیبي حلیمې لور یم رضی الله تعالی. ما ورته ماشوموالي یو ځای تېر کړی دي لوبې م کړې دي په بنو سعد کې. د دې نښه به سي حضور پاک ورته فرمایي د دې نښه به سي. نو هغې د الله ښکاره کړه. وایي ما ته لوبې کولې په ما دې چک لګولی دی. وایي دا ستا د غاښونو نښه ده زما په دې لاس کې.
حضور پاک وجلل سترګو کې اوښکې راځي او صحابه راغونډ کړل وی داسې کار دی ستاسو دارونه دي ان اخوانکم جاؤون تائبین ګوره مخکې دشمنو چې کلمې ویرونه شو ان اخوانکم ستاسو رونه جاؤون مونږ ته راغلي دي او تائبین توبه وباسي او زما دا خوښه ده چې دوی ته زه یو شی واپس کوم هغې ته یې وویل چې دوه نشم واپس کولی یو شی درته واپس کوم یا دا وینځې غلامه او یا دا ګردې چیلی مالونه دې کې یو خوښ کوي ځکه چې زما د لاس اوسوتی دی که تاسو په وخت راغلی وی دا هر څه مې درته واپس کول او تاسو غلطي وکړه تاسو به مونږ ولې د حملې اراده کوله مونږ خو مکه فتح کړه تلو واپس مونږ خو تاسو پسې نه راتلو نو تاسو راغونډ شئ مفتو کې په مونږ باندې حمله کوله مونږ خو به دعوت ته ایمان درکو تاسو مونږ سره مخکې جګړې نه دي تېرې شوې جګړې نه تېرې شوې نو مونږ چا باندې غرض نه لرو ایمان دعوت به هم درکړو که قبول کړی او ښه پاخه که نه وي خبره خلاصه مونږ هم ولې حمله کوله 100,000 لښکره مونږ پسې را جمع کړو په درو کې راته کېناستې را باندې غزارونه وکړه د حضور پاک وفرمایل یو شی در کوم یا وینځې غلامان یا مال غوره کې هغې وي انا نختارو سبینا بې صاحب دا ښځې بچي غلامان راکه مال درته پاتې د حضور پاک ټول صحابه را جمع کړل او صحابو ته اعلان وکړو دا ستاسو وروڼه دي توبهګار راغلي دي زما دا خوښه ده چې دې ته دا وینځې او دا غلامان واپس کوم نو که څوک زما د خاطره ولا خیراتي ولا ځکه شی ستاسو دي زما نه دی که زه په زور واپس کوم نو قیامت پر ورځ ما نه خدای تپوسونه کي نو که تاسو څوک په خپله خوښه او په خوښۍ ورکوئ خو ډېره ښه ده ورکئ او که څوک په خوښۍ نه ورکوئ نو ورکئ زه به تاسو له د هغې بدل درکړم هغې وی نسأل الله رسوله چې ستا خوښه ده نو مونږ بې بدله ورکوو یو شی هم نه واپس کوو بالکل یې وله ورکوو نو هغه ټول قیدیان او وینځې غلامان هغه نبي علیه السلام ورته آزاد کړل واپس یې ورکړل او هغه شیما کوم چې د حضور پاک د هغې خور وه نبي علیه السلام ورته اوښان هم ورکړل ګرې چیرې هم وله ورکړې 3 غلامان هم وله ورکړل په ډېره خوشحالۍ رخصت کړه دې ته خو غلامان وینځې هر څه واپس کړل چې واپس یې کړل نو باقي مالونه چې کوم هغه پیغمبر علیه السلام په دغه مؤلفة القلوب تقسیم کړل دا چې کوم کچه مسلمانانو د مکې او د څو ورځو مسلمانانو دې له ډېر مالونه ورکړل چا پکې وی چې سخته راشي نو بیا موږ ته اواز کوي چې د سوارو راشي او چې مالي نو بیا موږ له نه راکوي د مکې خلکو له ورکوي حضور پاک مبارک ته دا خبره راورسېده چې راورسېده فورا انصار راغونډ کړل اعلان یې وکړ انصار یو تنبو کې جمع شي یو خیمه کې خو بل ورسره هېڅوک هم نه صرف انصار به د مدینې خلک پورې را جمع کړه حضور پاک اعلان وکړ انصار یې ټول یو وی در کې بارۍ څوک شته یو صاحب یو کس را کې بارۍ شته پیسوک دی یو خورایي مو دی حضور پاک یې یادو ځکه د نبي علیه السلام نیا د مدینې واس یو خورایي را کې بارۍ د نور خور خپل یو وی د ابن اخت القوم منهم وی خورایي د قوم نه حسابېږي پردي نه وی انصارو ته وی ما ته څه خبرې را رسېدلې تاسو څه خبرې کړې هغې به دروغ نه وي چې نه مو دي کړې یو څه مشرانو نه دي کړې او د هلکانو کړې دي وی څه ویلي دي وایه وی د هلکانو وی چې نبي علیه السلام د مکې خلکو له مالونه ورکړل او مونږ یې پرېښودو اوس هم چې مونږ چا سره جنګ وکړو زمونږ تورې د چا په وینو سرې دي هغې له ورکړه مونږ له را نه کړل او چې سخته شي نو مونږ ته اوازونه کوي او چې بیا مالونه شي هغې له ورکوي حضور پاک وفرماید بالکل خبره ټیک ده وی ما د مکې د خلکو له مالونه ورکړل خو خپل قوم له مې نه دي ورکړی
هغه چاله مې ورکړل چې کم د 10 ورځو 12 ورځو مسلمانان دي، اسلام یې لکه لا پوخ نه دی. یهېږم چې اسې نه زما قیمت مدینې ته لاړ شم، دی بیا شورش وکړي، بغاوت وکړي او دا مسلمانان د مکه کې مړه نه کړي، بیا بغاوت ونه کړي، مکه بیا د کفر اړونه ګرځي، بیا به مدینې ته حملې به کوم. ما دې د عمل دې دپاره ورکړه چې د دې د زړه مینه پیدا شي او وایي چې اسلام خو ډېر ښه مذهب دی. ګوره شل سلوخان چاله ورکړې لکه سل موټرې چې وي دې زمانه مالونه مې دې دپاره ورکړه چې په اسلام کې دې لږ غوندې کلک شي، په خپل مال مشغوله شي. وی رضینا یا رسول الله، مونږ خوشحاله یو. حضور پاک ورته څه فرمایي؟ وی انصار د مدینې خلکو، وی تاسو په دې نه خوشحالېږئ چې خلک ځان سره ګډې چیلې او خان کور ته بوځي او تاسو محمد رسول الله کور ته بوځئ صلی الله علیه وسلم. ګډې چیلې هم خوښې دي که پیغمبر هم خوښ دی؟ وی د الله رسوله زمونږ ګلې چیلې او خان نه دي پکار، زمونږ ته پکار یې چې ته مونږ سره لاړ شې. حضور پاک یو عجیبه خبره وکړه، وی انصارو عجیبه ناشنا اعلان ورته کوي، انصارو وی تاسو د شریعت نه خبره وی، خدای زما کو برکت تاسو ته هدایت نصیب کړ. داسې ده که نه ده؟ هغې وی الله ورسوله امن علینا، وی الله او رسول په موږ د احسان ده، بلکل منو. وی تاسو یو بل سره دشمني وه، اوس او خزرج دو قبیلې وې د همیشه نه په دشمنو وې، زما په وجه تاسو الله رونه کړی، داسې ده که نه ده؟ هغې وی الله او رسول احسان دی، بلکل یې منو. وی بې ماله وی، مال د سره نو، نو زما په وجه باندې خدای دله مالونه درکړل، زما په وجه. بیا هغې وی بلکل د الله او د رسول احسان منو. حضور پاک ورته څه وی؟ داسې به د دنیا یو بادشاه وی؟ هغې ورته څه وی؟ ای انصارو وی تاسو چې دا خبره کوئ نو تاسو دا ولې نه وایئ چې د الله رسول ته م یوازې راغلې، ګورئ مونږ سره مضبوط شوې، دا ولې نه وایې ما ته؟ د الله رسوله ګورې ستا قوم کې م ځای نو مونږ له رالې نو مونږ دله ټیکانه درکړه، د الله رسوله ګورې ستا ملګري مونږ له یوازې رالل، زمونږ په وجه مضبوط شو، دا راله ولې جواب کې نه وایې؟ دا ووایه که لکه د حضور پاک مقصد څوره دی خبرې نه چې زما په برکت خدای پاک تاسو ته هدایت د اسلام درکړه، دشمنۍ دله ختم کړې، رونه یې کړې، او زما په برکت خدای مالدار کړی، لیکن ستاسو په برکت الله زه مضبوط کړم، ستاسو په برکت باندې الله زما قوم مضبوط کړ، ستاسو په برکت باندې الله مالم یو ټیکانه راکړه. تاسو د ما احسان منئ، زه هم ستاسو احسان منم. بیا حضور پاک یې اعلان وکړ، لو سلک الناس وادیا وشعبا لذهبت وادي الانصار وشعب. وی ته خلق په یو خول ځي او په یو دره ځي، زه به نورو خلکو سره په لاره نه ځم، زه به د انصارو سره په دره کې او په خول کې روان یم. او بیا فرمایل لولا الهجرة لکنت امرأ من الانصار، وی که هجرت نه وی مقرر زه به مدینه کې انصارو کې پیدا وي. او بیا ورته وی وی انصارو نور خلک به ریریږي او تاسو به لږ کمیږئ، او انصارو تاسو نه به خلک خپل حق نه درکوي، روسو بادشاهان ستاسو حق تلفی به کېږي، وی فصبرو تاسو به صبر کوئ، فصبرو صبر کوئ، تاسو به زما سره د حوض کوثر په غاړه به ستاسو استقبال کو. دا خبر انصار واورېدې، وی د الله رسول مونږ خو دا خیال و چې مکه فتح شوه ته به اوس خپل کلي کې پاتې کېږي په مکه کې. نبي علیه السلام وی نه، بې خپل نه پاتې کېږم، زه ستاسو ورور یم، تاسو سره مدینه کې به ځم. انصار ډېر خوشحاله شو، خوشحالۍ نه داسې مخونو رڼاګانې وکړلې، وی د الله رسول نه مو ګلې پکار دي، نه مو چیلی پکار دي، نه مو مال پکار دي، زموږ ته پکار دی، ته مو سره مدینې ته لاړ شو. واقعي که بل څوک وي او مکه فتح شوې وي، مکه کم ځای دی؟ د بیت الله ځای دی، مکه د صفا او د مروه ځای دی، مکه د مقام ابراهیم ځای دی،
مکې سره خوا کې عرفات او مزدلفه او مینا دي. مکه د پیغمبر علیه السلام د 53 کالو د زندګۍ علاقه ده. 40 سال د نبوت نه مخکې او 13 سال د نبوت نه وروستو 53 کال چې یو ځای کې سره تیر کړي. د قوم یې دي، کورونه یې دي، کوڅې یې دي، لیکن حضور پاک دا ونه کړل. تاریخ یې پرېښود. تاریخ چې کوم قوم کې مې 10 کاله تیر کړل انصار د مدینې، او کوم قوم د اسلام او د دین خدمت وکړ، او کوم قوم مسلمانانو سره قربانۍ ورکړې، د هغې قربانۍ به نه هېرو. هملته به واپس ځو. واپس نبي علیه السلام مدینې ته لاړ، انصارو کې اوسېد او زندګي بیا په انصارو کې تېره کړه. د جعرانې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عمره هم کړې ده. د شپې راغی، هېڅوک یې پوه نه کړل. که خلکو ته ویم صحابو ته، نو بیا خو به صحابه هم راځي عمره به کوي، نو څوک یې پوه نه کړل. او د شپې راغی مکې مکرمې ته او عمره یې وکړله، واپس جعرانې ته لاړ. اوس هم د حاجیان یا عمرې چې څوک لاړ شي، هم ورته وایي چې لکه یو عمره د جعرانې نه مو کوې. د مکې مکرمې نه تقریبا 18 کیلومتر یا 20 کیلومتر دا جعرانه راځي. او یو کې دی په جعرانه کې، اگر چې اوس هغه فی باندې هغوی سر بند کړی دی او اوبه ته نه استعمالوي، لیکن هغه کوی دی چې د نبي علیه السلام د معجزې په برکت په هغې کې ډېرې زیاتې اوبه پیدا شوې وې. لکه تقریبا 12,000 صحابه کرام 12,000 صحابه کرام په یو کوی اوبه کم ځای ګزاره کېږي. الله د حضور پاک د معجزې د برکت نه هغې کې اوبه پیدا کړې. صحابه په سیراب شو، دغه په زرګونو خان په سیراب شو، د په زرګونو ګډې چیلې په سیراب شوې. ما په خپله دا اوبه څکلې، مخکې به د هغې نه اوبه جومات چې کوم د جعرانې دی د هغې سره خوا کې کوی دی، بلکل د جومات ته ښي طرف ته لارې په څه غاړه دی. اوس ما څه کال تپوس وکړو، نو ویې چې هغه کوی چې دی نو هغې باندې باقاعده سر بند کړی دی او اوبه ته نه استعمالېږي. یو عمره هم پکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. نو مکه خدای فتح کړه، طائف فتح شو، او طائف سره ګیر چاپېره چې څومره علاقې وې دا فتح شوې، او د فتح نه علاوه رب العالمین دا ټول مسلمانان کړل. د هغه خلکو چې په مکه مکرمه کې نبی علیه السلام دی تللی طائف ته او د ایمان دعوت یې ورکړی، او دې خلکو د پیغمبر علیه السلام ډېره زیاته سپکاوی وکړو، انتهایی. او بیا ورپسې خپل غلامان کړل او خپل بچي ورپسې کړل، وی په کانو یې ولې. او دومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم زخمی کړ چې دا وینې ته وجود نه روانې شوې. بی عایشه صدیقه دې تپوس کوي، وی د الله رسوله وی ستا باندې په زندګۍ کې سخته کومه ورځ تېره شوې ده؟ وی عایشې کله چې ستا د قوم نه مایوس شم او طایف ته لاړم او د طایف خلکو زما تکذیب وکړ، زه ونه منلم او بیا په لاره را روانم او په کاڼو یې ویشتم. وی قسم دې عایشې که ما ته دا پته لګېده چې زه روان د کوم طرف نه یم او ځم کوم خوا. او چغې راپسې والې لګانې راپسې ستې. الله جبریل علیه السلام راغی، ورسره فرشته وه، وی دا ملک الجبال د غرونو فرشته ده، الله را لېږلې ده. وی څه وی؟ وی دا وی که دې خوښې چې د طایف دا دواړه غرونو اوچت کړم او د طایف د خلکو پرې سر یې کښېنو. لوی تکلیف یې درته ورسو، خو الله وایي چې تپوس دې وکړه، اجازت درکوي بلکل دا غرونه اوچت کړې. وی څه دې خیال دی؟ حضور پاک څه وایي؟ الله اکبر، اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون. خدای دا زما قوم دی، ای ته هدایتو کې دا نه پوهېږي. هغه دعا قبوله وه، په هغه وخت خو الله موقع ورکړه. واحد مکه مکرمې نه بار چې کومې علاقې فتح شوې هغه علاقې دي، او ټول د سلم مسلمانان شو، ایمان او اسلام. نن طائف ډېر مزیدار ښار دی، موسم نسبتا د مکې مکرمې مدینې منورې یخ دی، او برکات دي پکې، د دنیا میوې پکې دي، انځر ښه اعلی پکې، انار د طائف د انارو په شان انار په ټوله دنیا کې چېرته نشته، ټوله دنیا کې نشته. داسې انار ما په زندګۍ کې چېرته نه دي لیدلی چې هغه د ترشي دي پکې نه او ټول خواږي، مکمل خواږه انار اعلی.
طائف مشهور انار دي. د طائف ټماټر مکه مکرمه ته راځي د نورو په نسبت هغه زیات قیمتي وي. د طائف انځر دومره خواږه انځر ما په زندګۍ کې چېرته نه دي کتلی. جومات کې درته دا خبره کوم، په ژوند کې مې دومره خواږه انځر چېرته نه دي کتلی کوم چې د طائف انځرات دي او د هغې کې مې میوې دي. ما وې دا په دې وجه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل ماشوموالی او خلپوس هلته تېرې کړي او دا د خلک خدای په هیله مسلمانان کړي. یو جومات دی په طائف کې مشهور مسجد عبدالله ابن عباس رضی الله عنه. لوی جومات دی، مشهور جومات دی. لکه څنګه چې پېښور کې څوک د مابد خان د جومات، مابد خان صاحب د جومات نوم اخلي ټولو خلکو ته معلوم دی. دا قرنګ چې نوم اخلي مسجد عبدالله ابن عباس نو ټول خلک یې پېژني. هغې سره خوا کې مونږ خو ورنه لرلو، دیوال ته و په هغې کې د شهداو د چې په دغه طائف په غزا کې کوم کسان شهیدان شوي دي د هغې قبرونه هم دي. خو خیر قبرونه مونږ په سترګو ونه لیدل، لکه د هغې نه ګې چاپېره یو قلا یو دیوال ته و. بنو سعد ته زه تلې پخپله هغه علاقه مې م وکتله چې کوم علاقه کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ماشوموالی تېر کړی دی. د بی بي حلیمې رضی الله تعالی عنها کوټې وړې وړې په ځمکه کې دننه صرف دیوالونه پې شته او د پاسه ورباندې چت نشته، د ګټو دیوالونه دي. ډېره اعلی د رحمتونو ډکه علاقه. او ما دا محسوسه کړه 11 بجې 11 نیمې تقریبا داسې د ګرمۍ په ټیم کې چې بر نه پې نور را نیزوار چې یې پښتانه وایي، لیکن هلته مونږ ګرمي محسوسه نه کړه، یخې یخې هواګانې پکې لګېدلې. اوس خو د بازار لږ لرې جوړ شوی دی، یو زړه مقبره هم ده پکې. هغه ځای مې ولیده چې کوم ځای کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ماشوموالي کې شق صدر شوی دی، سینه مبارکه شلېدلې ده. دغه علاقې چې د برکت نی نو کومې علاقې به د برکت نی؟ په دغه علاقو چې د خدای رحمت نه ورېږي نو په کوم ځای به د خدای رحمت ورېږي؟ بهر کې دا علاقې طائف او تاس او حنین دا الله تعالی مسلمانانو له ورکړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره الله وعده کړې وه اذا جاء نصر الله والفتح، دا الله مدد به راځي، علاقې به فتح کېږي، مکه به فتح کېږي. ورأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا، ته به دا خلک کینې چې ډلې ډلې به د الله دین ته راځي. فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. چې کله علاقې فتح شي او خلک مسلمانان شي نو بیا ته د الله تسبیحات وایه، الله په دې خوشحالېږي او د الله نه بخښنه غواړه. الله توبه قبلونکی دی. مسلمان باندې چې اوس هم کلم خوشحالي راشي، مسلمان ځمکه والي، مسلمان کور جوړ کړي، مسلمان خپل وطن ته واپس شي، اسلامي طریقه داره کې د الله تسبیحات ته وایي. دا د خدای شکریه ده. نعمتونه خو د الله له طرف نه دي، د الله په نعمت باندې چې موږ شکریه ادا کوو. الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو زما د نعمت شکریه ادا کړه دا نعمتونه به نور هم زیات کوم. ولئن کفرتم ان عذابي لشدید، او که تاسو زما د نعمت شکریه ادا نه کړه ناشکري مو وکړه عذاب به درکوم، عذاب مې ډېر سخت. نو دا الله تعالی په نبي علیه السلام سره چې کومې وعدې کړې وې خدای پاک هغه وعدې ټولې پوره کړلې، اول نه اخره پورې الله وعدې پوره کړلې. چېرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظلم نه دی کړی، جهادونو کې ظلم نه دی کړی. تاسو به دا ټوله سلسله اورېدلي، دا څومره جهادونه چې نبي علیه السلام کړي دي او په کافران، دا ټول د کافرانو د ظلمونو د وجې. په خپل نبی کریم صلی الله فک د اقدامي جهاد هم شته، دفاعي هم شته، دواړه کړي، هم اقدامي کړی دی هم دفاعي کړی دی. په هغه اقدامي جهادونه کې نبي علیه السلام کړي دي نه هم د کافرانو د ظلمونو د وجې نه. همیشه تاسو اوس نه ګورئ د کافرانو ته د مسلمانانو خلاف څومره سازشونه کوي. یو ملک او الزام چورلک په مسلمان لګي، الزام په مسلمان لګي او لګیا دي په مسلمانانو ظلمونه کوي. په عربو د دوی ظلمونه شروع دي، په عجمو د دې ظالمانو ظلمونه شروع دي. زمونږ قرآن دې ظالمانو په لیتوینونو کې وغورځاو، زمونږ د پیغمبر خاکې دې ظالمانو جوړې کړې، د پیغمبر د محترمې بیبي خاکې دوی جوړې کړې، د پیغمبر مور د دوی نه محفوظه نه شوه.
نو خو عیسی علیه السلام د دې پیغمبر دی، دوی ورته خدای او د خدای زوی وایي، مونږ ورته جلیل القدر پیغمبر وایي او په عزت او په احترام یې نو مخلو، ځکه د خدای پیغمبر دی. د عیسایانو د مخه نه د خدای پیغمبر دی. عزیر علیه السلام ته دي د خدای زوی وایي یهودیان، مونږ وایو نه د خدای پیغمبر دی. د یهودو د مخه نه د قرآن د مخه مونږ عزیر علیه السلام عزت کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپله فرمایي وی الانبیاء كلهم اخوة لعلات، وی دا پیغمبران ټول پلار شریک رونه دي. ابهم واحد، وی پلار د دوی یو دی او امهاتهم شتا، میندې جدا دی. وی پلار یو دا معنا چې عقیده او عقاید دا ټولو پیغمبرانو یو دي، بګې فرق نشته. او میندې جدا دا معنا چې فرعي مسائل د هغې مونځ جدا طریقه او زمونږ جدا ده، د هغې روجي بل شان وي زمونږ بل شانتې دي، د هغې زکات په بله طریقه او زمونږ په بله طریقه. نو فرعي مسائل د یو بل نه جدا، لیکن دین د ټولو یو دی، عقیده د ټولو یو ده. یو وخت کې د حضور پاک په مخ کې د نبی علیه السلام په مخ کې د یو یهودي او د یو مسلمان د صحابي جګړه شوه. هغه یهودي وی زما دې په هغه ذات قسم وي چې موسی علیه السلام دې په ټول مخلوق غوره ورکړی دی. موسی علیه السلام دې په ټول مخلوق غوره ورکړی دی. د مسلمان له غوسه ورله په ټول مخلوق موسی علیه السلام غوره دی او بیا خو به زموږ په پیغمبر هم غوره. نو داسې اوچت کا یهودي او سپېړه و. یهودي راغی نبی علیه السلام ته شکایت وکړ، بخاري شریف کې حدیث دی. وی صاحب هغه فلانکي مسلمان او عالم راویې غوښته، ولې دی و؟ وی صاحب د ده ووی چې موسی علیه السلام له په ټول مخلوق فضیلت دی. نو ما وی چې ټول مخلوق کې خو د الله زموږ پیغمبر هم شو که نه، یا خو زموږ په پیغمبر هم د ده له فضیلت دی. نو ما له غوسه راغلی او سپېړه مې وی. حضور پاک سو فرمایل وی ګورې په پیغمبرانو کې ما لوی میثاقه وی، اگر چې دی ورفع بعضهم فوق بعض درجات. قرآن وی بعضی پیغمبران د بعضو نه غوره دي، لیکن خپل عاجزي دا بیان کړه چې مال به د نور پیغمبرانو نه به موچت میثاقه وی. او موسی علیه السلام باندې تعالی ولې غوسه راغله؟ هغه صحابي ته وی د قیامت په ورځ به ټول مخلوق بېهوشه پرېوځي، زه به هم پکې بېهوشه یم. نو چې زه کله په هوش کې راشم نو موسی علیه السلام به د الله د عرش خپه نیولي. نو پته راته نشته چې زما نه مخکې هوش کې راغلی دی، او که د کوه طور کې دی بېهوشه شوی و د هغې په وجه الله د دې بېهوشۍ نه مستثنا کړه، دلته بېهوشي رانوسته. دونه فضیلت موسی علیه السلام دی. نو ما نه به موسی علیه السلام نه به ما غوره نه جوړوی، اگر چې غوره دی لیکن د خپل عاجزي ده. نو موږ د خپل پیغمبر د اصول خو دي چې د ټولو پیغمبرانو به عزت کوئ. دا خدای مقرب پیغمبران دي، موږ د ټولو عزت کوو، لیکن دا ظالمان زموږ د پیغمبر بېعزتي کوي، د پیغمبر د بیبي بېعزتي کوي، د هغه د مور بېعزتي کوي، د هغه د کلي بېعزتي کوي، او لګیا دي مسلمانانو پسې په مختلفو طریقو د مسلمان ختمول او مسلمان ذلیل کول، دا جاسوسۍ او دا کیسې پیسې شروع کړي دي. اسلام چې څومره د امن دین د قسم دی که دومره امن په بل دین کې شته، او د دې خلقو د نظریې خلق راغلی دي او اسلام بدنامول غواړي، نورې څه نشته. او مسلمانان یو ځای بل ځای جنګول غواړي. دا افغانستان ته وګوره، عراق ته وګوره، دا زمون پر خپل وطن کې دا دون حملو ته وګوره. پاکستان نه رسد هم تېروي او په پاکستان حملې هم کوي. دا ولې وجه څه ده؟ وجه صرف او صرف دو وجې دي. یو د دوی د اسلام سره دشمني، او بل زمونږ د مسلمان په خپل منځ کې بې اتفاقي. مسلمان په خپل منځ کې بې اتفاقه دي. د مسلمان په خپل رب هغسې یقین نشته کوم چې په کار دی. که عرب دی او که عجم دی، څوک د یو کافر سره په تله کې پراته دي او څوک بل سره پراته دي. الله یې د مسلمان اتفاق پیدا کړي، خدای پاک د اتحاد پیدا کړي. او چې څومره مسلمانان د کافرو په یو بل صحابي، دا خو تابعي دی، یو بل صحابي دی حضرت زرار رضی الله تعالی عنه. حضرت زرار دا ډېر عجیبه صحابي دی. دی چې کله مسلمان شو په خپل اسلام دونه خوشحاله او دونه ور ایمان دی ته وایي چې زر
مریان د صرف د خپل ایمان په خوشحالۍ کې آزاد کړي. زر مریان، مریی ډېر زیات قیمت لري. دې ته وایي زمونږ ایمان چې کمزوری دی که نه، مونږ مریی آزادول صدقه که وروستو خبره ده، مونږ هغه فرضي زکات نه ورکوو، مونږ هغه واجب قرباني نه کوو. په مونږ چې د چا حق اورې دی پردی حق نه ورکوو، هغه باندې یو مریی آزادول نو، لیکن په ایمان دونه خوشحاله دی. یا الله د ایمان غوندې نعمت ته ماله راکړه. لکه سړی په واده خوشحالي نو خیرات کوي که نه؟ په دې واده خوشحالي نو دی بلا خیراتونو. په حج باندې خوشحالی نو چې دی ځي نو هم خیرات وکړي، چې واپس راځي دی خیرات وکړي. د ماشوم په سنت دی خوشحالی، دی صدقه وکړي، دی خیرات وکړي. د زوی په کویدن دی خوشحالی نو دی صدقه وکړي او دی خیرات وکړي. ښځو له ولونو له جامې جوړې مروړي، دا خوشحالی. نو په ایمان خوشحاله و دی، په ایمان 1000 غلامان او مریانې د ایمان نه قربان کړي دي. یو ځای کې د کافرو سره جنګ و د حضور پاک د وفات نه پس دی په یو اس باندې سورو مرګرو نه جدا شو، کافرانو گیر کو، یک تنها پاتې شو په اس باندې. او ډېر زبردست مجاهد و، تور او نیزه ورسره ده. کافر ته گیر چاپېره دی او دی لګیا دی ښه مضبوط جنګ کوي. اسې ستړی شو. دا مضبوطه خبره ده، تاریخي خبره ده او ډېره کلکه او مضبوطه خبره ده، په دې ځان پوه کړې. اسې ستړی شو، اسې دومره ستړی شو که نه، څاروی خامخا ستړي کېږي چې بس تقریب و چې اس پرېوتی وي. اس د قدم دا رشتو بلکل نو. څنګه انسان ستړي کېږي نو اس هم ستړي کېږي. او اسې لږ لږ زخمیم دی او دیم ښه ستړی شوی دی. یا خدایه اوس ماته خو اس پرېوځي، د ما اس نه خو خولې وبی دی، اس مې تږیم دی، اس مې اوږیم دی، د اس خپې کار نه کوي، څه به کومه. نو د سر ور مخکې کو، اس ته په غوږ کې وایي ای اسا یا فرس، ای اسا زه ګورې تا د خپل ځان دپاره او د دنیا دپاره نه ځلوم، د الله د دین د بلایۍ دپاره دې ځلوم. او زه پوه شم چې ته سست شوې، پوی دې سستې کړې، او که سستي دې وکړه نو د قیامت په ورځ د رسول الله مبارک مخکې به ستا شکایت پیښ کړو چې ما خو جنګ کوو، ما خو جهاد کوو، خو زما اس ما سره وفا ونه کړله. حالانکې ستړی کېږي. ما ته پته ده چې سست شوې، ما ته پته ده چې خپې دې ټینګې نه دي او سست دی. قیامت په ورځ د الله په دربار کې د حضور پاک په مخکې به ستا شکایت. خوښه دې خپله یاره کې دا الفاظ یې ووې نو اس وشڼېده. الله پکې قوت پیدا کړ او اس داسې تکړه شو چې مسلسل 8 ګنټې وجنګېده. 8 ګنټې بغیر د خوراک نه، بغیر د اوبو نه مسلسل وجنګېد او دغه ضرر یې د دشمن د فوج نه بار راوایست. کامیابي خدای ورکړه. نو چې انسان سره نه، څاروي سره خدای مدد کوي. دا پکې اس کې خپل قوت نو، د الله طاقت واچو، نو مسلمان سره به خدای پاک ولې مدد نه کوي. اوس بدل ته سوال ده، سوال به دا راځي چې دې زمانه کې مسلمان سره خدای ولې مدد نه. دا خبره مې دې پورې شروع کړې. دې زمانه کې خو د فلسطین مسلمانان برباد، د فلسطین ښځې کونډې شي، په یو کور کې 10 او 15 سړي او ښځې او ماشومان شهیدان شي. د یو ښځې 4 بچي غون مري، او داسې ماشومان یتیمانان او ښځې دي چې اوس هم د آبادو لاندې د دیوالونو د ګټو د خښتو لاندې پراته دي. د اوچتوالو څوک نشته چې دیوال کې اوچت کړي او داره وباسي او فخې.
د خلکو نه سرونه پرې شو، نه په بوډا ده بوډاګانه موجلې کېږي، نه په ځوان د ځوانانه موجلې کېږي، نه په ماشوم د ماشومانه ملالې بره نه بمباري کېږي، لاندې نه توپ او ټینک دی، ګولۍ پرې ورېږي، او نن د فلسطین مظلوم مسلمان خوله وازه کړې ده او ټول امت مسلمه ته چغې وایي چې د خدای خاطر وکړئ اوبه خو راله راوړئ که مدد نه شئ کولی، اوبه خو راوړئ چې مونږ اوبه خو وڅښو که نه، ډوډۍ خو راوړئ که نه، ډوډۍ نه راکوئ اوبه خو راوړئ که نه. ماشومان بچي اومه خوله بچي د مرغۍ بچي ماشومان د فلسطینیانو بچو خولې واضح کړي دي او ای مسلمانانو د قیامت په ورځ به مونږ ستاسو ګیله کوو رسول الله مبارک. شرق او غرب والا مسلمانه، عرب او عجم مسلمانه، د قیامت ورځ به راځي او که به نه راځي هغه ماشوم بچی چې لږې عربۍ کې خبرې کولی شي هغه جارې او چغې وایي، هغه ماشومه جینۍ چغې وایي او جاړي چې تاسو خو مونږ پرېښودو د اسرائیلو ته د یهودیانو ته په مونږ خو یې ګاڼۍ وګرځولې زمونږ خو یې وجودونه وسوځول په مونږ خو یې اور بل که په مونږ د پاسه خو هغه بمونه راغورځوي چې هغه اور لګوي معنی نوم یې هغه بم راغورځوي چې هغه اور ولګوي په یو ځای راوغورځېږي بلډینګ هم تس نس کې اور ولګوي حالانکې بین الاقوام کې داسې بم غورځول ممنوع دا به نه غورځی ټول ابادي وسوځېدله کنډرات مونږ ته خو د خور او لور پته نه لګي چې زما خور څه شوه زما لور څه شوه زما زوی څه شو زما خاوند څه مونږ ډوډۍ جامه نه غواړو اوبه غواړو د خدای خاطر وکړئ مونږ له یو بوتل اوبه راوړئ د تندې مړئ په قیامت په ورځ بس د مسلمانانو ستاسو شکایت د خدای په دربار کې لګو او بل ورځ هم تاسو ولیدل چې کوم د هغوی مشر و اسماعیل هاني هغه هم شي ولې الله د مسلمان مدد نه کوي سوال دلته راځي نه ولې نن خو د فلسطین مسلمانانو خولې واضح کړي دي مدد ولې نه کوي نن د فلسطین هغه پوټینو جینکو ماشومانو خولې واضح کړي دي نن ښځو خولې واضح کړي دي نن کورونه تباه شو ختم شو یو کس پاتې شو ګریدان پکې لاړل ختم شو او نن خلکو خولې واضح کړي دي مونږ هم خولې واضح کړي دي مونږ هم چغې وایو چې خدای د فلسطین د مسلمانانو مدد هر جومات کې دعاګانې کېږي هر چوک کې دعاګانې کېږي په هر مسلمان په زړه کې چې مسلماني د فلسطین نه مظلوم مسلمان دپاره دعاګانې کوي نن په عربو کې هم په جوماتونو کې دعاګانې کېږي نن په عجمو کې هم دعاګانې کېږي نن په رمضان کې هم دعاګانې کېږي او نن په بې د رمضان نه هم دعاګانې کېږي الله مدد ولې نه ولې نه په تشه دوا کار نه کېږي زما پیغمبر مبارک په تشه دوا کار ونه ویسته میدان د بدر کې وجنګېده نو الله مدد مونږ صرف او صرف تشو دواګانو ته ځان ټینګ کړی دی بلکل دعا سره الله تقدیر هم بدلی حدیث کې راځي لیکن دعا سره اسباب به هم یو ځای کې یو سړی وایي یا الله اوږې ما موړ کا یا الله اوږې ما موړ کا او ښه لاس او پښې دې روغې دي نو داسې مه وایه خدای به دې موړ کړي خو دې مهرباني وکړه کټ ته خوشه لاړ شه لږ دې میدان ته او لږه دیالي وکړه خیر دی که په 100 روپۍ دیالي نه میلاږي په 50 ټوکه بچو له سره وړه نو الله به دنیا دارالاسباب دی دعا وکړه خو اسباب ورسره جمع کا نن په ټوله دنیا کې فلسطین مظلوم یوازې ولاړ دی هېڅوک مددګار د حکومت په سطح د هغوی شته دی نه وزیر زمان هم دوا کې دوا وکړي څوک یې پلان کې ولا راغی څوک یې پلان کې به مدد کوي تان کې به مدد کوي نه پته شو دواګانو کار نه کېږي مسلمان اولس تن هم تیار دی د هغې د مدد د تلو دپاره خو مونږ ته لارې بندې دي مونږ نه شو یو موټی اسرائیل دی او نن یې ټوله دنیا په مخ اغشتی دی
ولې د هغه په شا امریکا ولاړه د هغه په شا برطانیه ولاړه د هغه په شا انګریز ولاړ دی د هغه په شا یهودي ولاړ دی د هغه په شا د دنیا ټول کافر ولاړ دي او هغه ته وایي ټیک کې ښه کې ټیک کې ښه کې ښځې وجنې ښه کې ماشومان وجنې ښه کې اوبه دې ورته ختمې کړې ډوډۍ دې ورته ختمه کړه جامه دې ورته ختمه کړه بلډینګان دې وله راوغورځول دا ته ښه کې آی های خدایه نن مسلمان دومره هم نشته چې ورته ووایي چې ته بد کې یو څیز که نن مسلمان وکړه صرف یو څیز چې د دې اسرائیلو ګوره دشمن سره چې جنګ کې یو هغه جنګ دی چې هغه د کوتک او د ټوپک دی هغه موږ نه شو هغه بچیان به کوي او بچیان بې خونده دي بې غیرته دویم څه جنګ دی د معیشت جنګ نن سبا په ټوله دنیا کې جنګ د معیشت اسرائیل که نن په ټوله دنیا غالب دی دنیا په مخ اخیستې ده په دې وجې چې هغې خپل معیشت مضبوط کړی او خپله پیسه یې مضبوطه کړی پیسه ورسره ډېره ده ټکنالوژي ورسره ډېره ده نو د معیشت جنګ خو ته کولی شي که دا دی چې د هغه د مصنوعاتو نه بیکاټ اسرائیل کم شی جوړ کړی دی ابدا نه استعماله عوام الناس یې کوي خو کومو کمپنو والا مسلمانان چې چا د هغوی ټریډ حاصل کړی دی د هغې نشانې حاصل کړی کومو کمپنو والا کومو کارخانو والا چې د هغې په ټریډ پیسه پیدا کوي دوی له پکار دی چې بایکاټ کوکاکولا او پیپسي خو د اسرائیلو له نه دلته جوړي څوک یې جوړی مسلمان یې جوړ پیسه پې ګر ای مسلمان له پکار دی چې تا سره ما خپل شی ختم که تجارت زه د لوږې مړ شم کو نه پوم سره ما مسلمان روډ وای کوم صابون دا صابونونه خو د اسرائیلو نه نه راځي دا خو دلته ستا په ملک کې جوړي دا خو د مسلمان ملک کې جوړېږي هغه سره صرف معاهده شوې ده هغه وله فارموله ورکړې ده هغه وله خپل ټریډ او خپل نشان ورکړی دی چې باله به دونه پیسې راکې د ما په نوم دا شی جوړوه په دې فارموله به جوړی زیاتې کمې او پکې نه کې دقسې معیار به ساتې دې مسلمان له پکار چې بایکاټ خپل شعر وباسه که یو خبر راته وکړم زموږ مسلمان څه کوي خفه کېږي ما مړه خو چې چاړې ږدي نو مسلمان به په مسلمان یې کړي کافر به دې وایي خو دومره نه لکه مسلمان چې څومره وایي زما یو دوست دی د هغه دوکان دی د جنرل سټور دی د پېښور کې هغه ماته وی چې د اسرائیلو دا مصنوعات د علما وایي چې بایکاټ دی وکړي نو په کار دا دی چې د هغې مقابله کې مسلمان ښه شی راوباسي مسلمان ښه شی راوباسي چې خلک دا صابون والې دا مالې وی کوم شی چې د اسرائیلو په 800 تقریبا ما نه هغه پوره خبره یې ده چې په 800 د اسرائیلو کوم شی خرڅېده د هغې مقابله کې د مسلمان د کارخانې په 1500 خرڅېده نو چې د اسرائیلو په هغې باندې علما وایي چې مالې نو دوی خپل هغه د 500 ته ورس د اسرائیلو د هغې نه هم کلان کړ معیار هم خراب دوی له خوند ورکوي اوس دا اعلان او دا په سوشل میډیا پروپیګنډا ستا د پاکستان کارخانو والا لګوي اسرائیلو مصنوعاتو نه بایکاټ وکړي زمونږ دا مطلب دا دی والی په هغې متبادل کې دا والی نو ظالمه چې هغه په 800 ستا را په 1500 ته په 400 کا چې خلکو ته نوره اسانتیا پیدا شي د خیر په 1500 یې ته خرڅوه خو معیار خو د اسرائیلو د مصنوعاتو ورکه که نه نو معیار دې هم کمزوري که او قیمت دې هم ګران که دا ظالم ظلم کوي دا ظلم کوي دې قصدن خلک مجبور کوي دې خبرې ته چې خلک همغه د اسرائیلو مصنوعات وایي نو الله مدد کوي زما رونو خو کله به الله مدد کوي وایه چې دا رسول الله مبارک فرمایي وی مسلمان داسې دی